السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ګرانو زده کوونکو څنګه یاست؟ ښه یاست؟ خدای تعالی دې وکړي چې ټول به راته روغ او جوړ وای او د صحت کالي به مو په تن کړي وي. بخت الله بهار یم او یو ځل بیا حاضر شوی یم تر څو تاسو ته د خطاطۍ په برخه کې یو نوی لوست وړاندې کړم. د خطاطۍ په برخه کې موږ د نستعلیق خط زده کوو. یعنې څنګه کولی شو چې د نستعلیق په خط باندې په ښوونځیو مدرسو کې د ضرورت او د ناروغۍ رقیې په ښکلي شکل ولیکو او همداشان په پوهنتونونو کې لیکچر نوټونه څنګه په ښکلي شکل ولیکو. دوستانو ته ملګرو ته څنګه کولی شو چې په ښه شکل باندې د مبارکۍ پیغامونه ولیکو. همداشان د ژوند په نورو برخو کې که چیرې موږ غواړو چې لیکنه وکړو څنګه کولی شو چې دا لیکنه په ښکلي شکل ولیکو. موږ د نستعلیق خط پیل کړی دی. په تېرو لوستونو کې موږ د زوی توری د زوات له توري سره ګډ کړی و. اوس غواړو چې د زوی توری د زوی یا توی له توري سره، د زوی توری د عین له توري سره، د زوی توری د فی له توري سره، د زوی توری د قاف، کاف، لام، میم له تورو سره ګډ کړو. راځو په خپل لوست باندې پیل کوو. د زوی توری د زوی له توري سره ګډوو. دې توري ته مونږ ویلی شو چې زوی، دې ته توی هم ویلی شو، دې ته هم توی ویلی شو او دې ته هم توی ویلی شو. یعنې مونږ یوازې ټکی ورکوو یا ټکی ورڅخه لرې کوو نو مونږ کولی شو چې دغه شکل نوم هم بدل کړو. توی یا زوی له عین سره په دې ډول ګډوو. په هر ځای کې چې ما خط نری ولیکه تاسې هم په هماغه ځای کې نری ولیکئ او کوم ځای کې چې وغواړم چې غټ یې ولیکم او ما غټ لیکلی وي تاسې هم غټ ولیکئ. توی فی. راځو توی قاب څنګه لیکلی کیږي. دا حرکات مې چې کله وکړ بیا نو دا برخه ور جوړوو، پورته بیا یې نری کوو اخر کې. دا توی قاب شو یا زوی قاب. توی قاب څنګه لیکو؟ توی الف ولیکئ. له هغه وروسته دا برخه داسې ورته راجوړه کړئ او پورته یې نری جغ کړئ. دا توی کاپ شول. توی لام څنګه ولیکو؟ او توی میم. نری سیخ بیایو دلته الف ورکو. همدا لوست یو ځل بیا درته لیکم تر څو تاسو ښه ورباندې پوه شئ.
توی له عین سره په دې ډول ګډوو. توی له فی سره څنګه ګډوو؟ توی له قاب سره توی له کاب سره څنګه ګډوو؟ ډېر اسانه ده که چیرې تاسې مشق او تمرین زیات ورباندې وکړئ، تاسې به وکولی شئ چې خطاطي ډېر په اسانه توګه زده کړئ. مشق تمرین ته ډېره اړتیا لري. تاسې که چیرې په کوم هنر یا هم په کوم کار کې وړتیا لرئ او تاسې غواړئ چې دا وړتیا مو له نورو خلکو سره شریکه کړئ، نو د یوټیوب چینل درته جوړ کړئ تر څو په دې توګه د پښتو ژبه هم قوي شي، یعنې پښتانه په اسانه توګه خپل لوستونه په پښتو ژبه پیدا کړي. نو د دې لپاره تاسې د یوټیوب چینل ورته جوړ کړئ. یو به ستاسې تمرین ورباندې شوی وي او بل به تاسې وکولی شئ چې خپلې ژبې ته کار وکړئ، خپل ملت ته کار وکړئ، خدمت ورته وکړئ. نو بناً تاسې هم که چیرې په کومه څانګه کې مهارت لرئ، نو هیله ده چې د یوټیوب د چینل په څیر یوه شبکه درته جوړه کړئ او د هغه څخه خپل مهارت له نورو خلکو سره شریک کړئ، نور پښتانه ورڅخه ګټه واخلي او پښتانه له دغو بدبختیو څخه چې په کوم کې راګیر شوي دي له دې څخه ووځي او د علم په ګاڼه سمبال شي. توی لامپ څنګه لیکو؟ او توی میم دا د نن ورځې لوست چې تاسو ته مې در وړاندې کړ، هیلهمند یم چې د خوښې او پسند وړ به مو ګرځېدلی وي. مشق او تمرین ورباندې وکړئ او ګټه ورڅخه واخلئ او زده یې کړئ. موږ د دغې یوټیوب د چینل اهداف زیات دي. موږ په راتلونکي کې دا پلان لرو تر څو تاسو ته د انجینرۍ په برخه کې خدمات وړاندې کړو د همدغه یوټیوب چینل په وسیله. د اسلامي تاریخي زده کړو ترڅنګ موږ غواړو چې پښتو لیک لوست هم له همدې ادرس څخه تاسو ته در وړاندې کړو. هیلهمند یم چې زموږ چینل درسره سبسکرایب کړئ. همداشان زموږ د چینل د سبسکرایب کولو لپاره نور ملګري، نور پښتانه ورونه هم راوغواړئ تر څو موږ دا چینل قوي کړو او پر مټ یې خپلې ټولنې ته خدمات وړاندې کړو او خپله ټولنه یوې داسې درجې ته ورسوو په کومه کې چې نوره نړۍ ده، باید موږ تاسې هم په نوره نړۍ پورې ورسیږو او خپل ځانونه په علمي لحاظ بډای کړو. خدای تعالی دې وکړي چې لوست به مو خوښ شوی وي. تر بیا ښې چارې د الله په امان.